دعا څنګه قبوله کړي. ښه دې ځای کې بیا د علماو اختلاف دی چې آیا څوک چې حرام خوري د ده دعاګانې بلکل نه قبلېږي؟ جمهور اهل علم دا وایي حرام خوړل دا سبب دی د دعا د نه قبلېدو، دې سړي دعا الله نه قبلوي. او بعضو محققین و علماو دا ویلي دي چې کیدی شي چې قبوله نشي او کیدی شي چې قبوله شي. نو د حدیث به هغوی څه جواب کوي چې پیغمبر وایي انا یستجاب له، وایي پیغمبر دا نه دي ویلي چې دعا یې نه قبلېږي، داسې خو نه دي ویلي پیغمبر چې دعا یې نه قبلېږي. پیغمبر وایي څنګه به قبوله شي، یعنې دا خبره لرې وګڼله. دا خبره صحیح ده، پیغمبر خو دا نه ویلي چې دعا یې نه قبلېږي، خو یره د دې ده چې دعا یې قبوله نه شي. خو داسې کیدی شي چې کله نا کله دعا قبوله شي، داسې کیدی شي. زموږ خپل ځاني زړه په دې خبره مطمئن ده الحمدلله، کیدی شي. ځکه چې الله دا خبره ذکر کړې ده اما یجیب المضطر اذا دعاه، چې یو سړی په مصیبت کې او په سخته کې او الله ته چغې ووایي، الله وایي زما نه علاوه به څوک د ده دا چغې واوري او قبول یې بیا کړي. چې کله یو بنده خپل رب نه دعاګانې غواړي متضرعا مخبتا او عجزي پکې او یعنی الله ته خپل عجزي راښکاره کړي او ضرورت او په مصیبت کې نښتی، نو که دی حرام خوریم کیدی شي چې الله ورله دعا قبوله کړي. خو ډېره یره د دې ده چې قبوله نه شي. ښه په دې به د زه یو دلیل وښیم، ډېر ناشنا دلیل به ته وښیم، دا فایده به نن تاسو درس کې نه وي واورئ چې د دې سړي دا اکثر مولیان چې کله دې باب کې خبره کوي نو ښه سختي پکې وکړي او دې مسلې ته پکې اشاره نه کوي. او دا خو علمي درسونه یې زموږ د 40 نوویه ده، نو هرې خبرې ته تفصیلي اشاره پکار ده. یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی، وی دعوة المظلوم مستجابه، د چا سره چې ظلم کېږي د ده دعا څه ده قبوله شوې ده. وان کان فاجرا، اگر که فاجر ګناهګاري ففجوره على نفسه، ګناهګارېدل او ګناهونه او فجور د ده دپاره د خپل ځان دپاره، خو الله ورله دعا قبلوي. دغه شان دا سړی هم دی که نه، دا حرام چې خوري. اسې بل دلیل به د ذکر کړم، کله نه کله د مشرکانو دعاګانې هم قبلېږي. د مشرکانو د کافرانو دعاګانې هم الله قبلوي کله نه کله. ضرورت یې راشي او چغې وایي الله ته، ولې الله نه دي ذکر کړي چې دا مشرکان چې کله په کشتۍ کې سوارۍ قرآن کې ځای په ځای او په دوی باندې سیلۍ راشي نو چغې چا ته وایي؟ الله ته. نو الله څه وکړي؟ الله ول هغه چغې واوري او دوی وچې ته روغ رمټ واپس ورسي. داسې کوس الله دا وایي هغه چغې قبولې نه کړي، دعا یې وله قبوله کړه که نه. او سره د شرکه، سره د څه؟ د شرکه. نو راجح قول دا دی والله اعلم چې کم سړی حرام خوري نو یره دا دی چې دعاګانې به نه قبلېږي، د دې یره ده. او کیدی شي چې کله نه کله الله د حرام خور دعا قبوله کړي، سره دغه وضاحت دا کوم چې ما ذکر کړو.